علیکم دوستانو د لیکچر نمبر فل سره زه ستاسو په رست کې حاضر یم. پریویس لیکچر کې مونږه چې کوم دی ټیبل سټایل ویلو او ټیبل سټایل آپشن مونږه سټډي کړو. نو نن زمونږه لیکچر نمبر فل دی. په دې کلاس کې مونږه کور کوو ټیبل بارډرز ان ایم اس ورلد ډاکومنټس. په ایم اس ورلد کې مونږه ټیبل چې کوم بارډرز دي هغه مونږه څنګه لرن کوو، څنګه به زده کړه کوو. نو راځئ کلاس طرف ته. د ټول نه اول به څه وکړم، ایم اس ورلد به اوپن کړم. ایم اس ورلد چې ما اوپن کو بیا به راشم انزرټ ټیب ته. دلته به یو ټیبل چې کوم دی زه انزرټ کړم. فار ایگزامپل ما دا ټیبل څه کو انزرټ کو. صحیح ده. بیا نو پریویس کلاس کې مونږ دا ټیبل سټایل آپشن سټډي کړو، ټیبل سټایل هم سټډي کړو. نو زموږ سره راځي بارډرز. صحیح ده. بارډرز زموږ سره کم دي. نو ګوره بارډرز باندې چې زه کلیک کوم که نه، په دې باندې دا اوس زه نو بارډرز کوم که نه. ګوره ټیبل شته خو د دې یو بارډر نشته. زه فار ایگزامپل غواړم چې یاره باټم چې کوم بارډر دی هغه زما سره سلیکټ شي. تاسو کتی شي باټم چې کوم دی زموږ سره سلیکټ شو. ټاپ بارډر زما سره سلیکټ شي. تاسو کتی شي ټاپ بارډر زما سره سلیکټ شو. لیفت بارډر پکې تور کې نو لیفت زما سره سلیکټ شو. یا ته رائټ بارډر وکې نو ستا سره رائټ بارډر چې کوم دی هغه ټول سلیکټ شي. فار ایگزامپل زه واپس چې کوم دی نو بارډرز کوم او بیا واپس په یو ځل چې کوم دی ته چې ټول آل بارډرز زما سره په یو ځل سلیکټ شي. نو آل بارډر باندې به کلیک کړي نو ستا سره به ټول بارډرز چې کوم دی سلیکټ شي. بیا زموږ سره په دې کې دی نو بارډرز کومه. بیا تاسو وایي چې یاره په دې کې آوټ سایډ چې کوم بارډرز دي زما سره سلیکټ شي. نو تاسو کولی شي صرف آوټ سایډ چې کوم دی زما سره بارډر سلیکټ شو. زه غواړم چې په دې کې ان سایډ بارډرز زما سره سلیکټ شي. نو په دې کې بیا ان سایډ چې کوم بارډرز دي هغه زما سره سلیکټ شو. صحیح ده. بیا په دې کې هاریزونټل بارډرز زموږ سره فار ایگزامپل دا ما نو کو بیا رنم ان سایډ هاریزونټل بارډر زما سره چې کوم دی هغه تاسو سلیکټ کولی شي. بیا په دې کې inside vertical چې کوم borders دی هغه تاسو سلیکټ کولی شي. vertical borders مثلا سلیکټ شو. هغه کې بیا تاسو diagonal down border تاسو سلیکټ کولی شي. تاسو کتی شي زموږ سره چې کوم دی دا سلیکټ کیږي. بیا upper border زموږ سره په دې کې سلیکټ کیږي. صحیح ده. په دې طریقه باندې تاسو څه کولی شي ټول بارډر سلیکټ کولی شي. بل په دې کې horizontal line زموږ سره دغه کې صرف لاین دغه کیږي زموږ سره. صحیح ده. راځم ما انسایډ هارډر ټیبل دا مونږ سټډي کړو او بارډر شیډینګ دا مونږ هم سټډي کړو. ما آل بارډرز نو دا په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دی ټیبل ته بارډر ورکولی شي. لیفت رائټ ټاپ باټم ټول بارډر تاسو دلته چې کوم دی اپلای کولی شي. بیا ما زه رالم دلته بیا زموږ سره د دې چې کوم دی لاین دی لاین سټایل دی دا کولی شي مختلف لاین سټایل ته په دې ګوره دا کولی شي. صحیح ده. لاین د دې چې کوم سټایل دی هغه دلته کریټ کولی شي. بیا زموږ سره دلته دی د دې سایز ته دغه کولی شي. څومره سایز دغه کولی شي سایز تاسو سره کېږي نه سلیکټ کېږي. صحیح ده. ښه بیا زموږ سره پین کلر دی. پین کلر مطلب دا دی چې دی دا کم پین کلر دی که نه هغه ستاسو سره په دې کې کېږي. صحیح ده. د دې نه بیرته د دې سایز هم چې کوم دی انکریز کولی شي یا ډیکریز کولی شي. او ډرا ټیبل مونږه چې کوم دی ټیبل هم ډرا کولی شو. صحیح ده. ښه زه واپس راځم دلته. بارډر ما وکړه نو بارډر زه غواړم چې د پین باندې ما کلیک کړه او دلته مې ما آل بارډر کړه. صحیح ده. نو تاسو کتی شي که نه دې د سایز چې کوم دی زمونږ د بارډر چې کوم سایز دی زمونږ انکریز کړی دی. صحیح ده. زه غواړم چې دې د سایز زمونږ سره څه شي کم شي نارمل شي 1/2 شي. تاسو کتی شي د دې سایز تاسو سره څه کېږي تاسو سره ټول د دې سایز چې کوم دی هغه انکریز کېږي. صحیح ده. په دې طریقه باندې تاسو غواړئ چې ټول دغه دې سلیکټ شي. په دې به کلیک کوئ را به شي آل بارډرز او آل بارډر به کلیک کوئ. نو په دې طریقه باندې تاسو سره چې کوم دی دې سایز کوم دی هغه ډیکریز شو. نو په دې طریقه باندې چې کوم دی تاسو ښه بیا زموږ سره بل دی ډرا ټیبل. دا خو مونږ مخکې سټډي کړی چې تاسو د خپل یو کمپلیکس ټیبل ډرا کوئ نو هغه په دې طریقه باندې تاسو ډرا کولی شي.
بل زموږ سره erasure دی. erasure باندې تاسو چې کوم دی فار ایگزامپل دا درې کوئ، کم غواړئ چېرې تاسو دا مکمل زما سره دغه شي یا رو یا کالم تاسو درې کوئ، نو هغه تاسو په دې erasure باندې درې کولی شي، کلیک کولی شي. داسې ټیبل کمپلیکس ټیبل تاسو سره راشي نو هغه تاسو دلته erase کولی شي، یو رو یو کالم. صحیح ده. نو د دې سره زمونږ د ډیزاین چې کوم ټیپ دی هغه زمونږ سره کمپلیټ شو. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې مونږ لی آوټ چې کوم ټیپ دی هغه سټډي کوو. تھینک یو سو مچ.